د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د یوه سوداګریز مارکیټ د جوړېدو چارې پیل شوې. د تفاحصات په نوم دغه درې پوړیز مارکیټ چې د کانونو او پټرولیم وزارت اړوند پر 2650 متره مربع ځمکه د خصوصي سکتور له لوري جوړېږي، چارې به د شاوخوا یوه کال په موده کې بشپړې شي. مسؤلین وایي پر یاد سوداګریز مارکیټ 160 میلیونه افغانۍ پانګونه کېږي او ټاکل شوې چې درې پوړونو کې به یې نږدې 200 هټۍ جوړې شي. دغه راز د یاد مارکیټ جوړونکي تخنیکي انجینران وایي چې په نړیوالو معیارونو جوړېدونکي مارکیټ کې 80 سلنه پر لوړ کیفیت له وطني توکو څخه کار اخیستل کېږي. این زمین 2650 متر مربع می باشد. این زمین مربوط وزارت محترم معدن است. قرارداد و زمین مدت 9 تا 1 سال تکمیلی دارم. سرمایه گذاری از حدود 150 تا 160 میلیون سرمایه گذاری میشه. این مارکت دارای 3 منزل است. هر منزل 65 دکان داره. جمله تقریبا 185 دکان میشه. تقریبا 180 زیادتر شد 290 تقریبا 200 دکان میشه و به زودترین شهر زیبای بلخ تغییر میده. الحمدلله چون که دا یو ملی او دولتي پروژه ده، نو په دې پروژه کې الحمدلله کم چې نړیوال ستاندردونه دي معیارونه دغه ټول موږ په نظر کې نیولي دي که هغه هره برخه او دغه ځای کې موږ چې کوم مواد نه استفاده کوو الحمدلله دا تقریبا چې زیاتې خپل وطني تولیدات دي که سیخ دی فرض مثال سیمنټ دی اکثره او نور مواد دا زموږ خپل وطني تولیدات دي الحمدلله. دولتي مسؤلین بیا د خصوصي سکتور له پانګولو هرکلی کوي او په خبره هڅه کوي د دولت اړوند نور ملکیتونه هم د شفافو قراردادونو له لارې پانګولو ته وسپاري ترڅو ورسره اقتصادي فعالیتونه او کاري فرصتونه زیات شي. مسئولین پروژه را ما اطمینان میدیم که بیاین بسیار با آرامش با اطمینان اینجا کار خودش شروع بکنه. کدام تشویش مشکلات اینجا خدا نخواسته نیست. ما مسئول امی ولایت بلخ از نمایندگی ولایت بلخ به مردم اطمینان میدیم که اینا بسیار با آرامش کار خودش پیش بره و کدام مشکل انشالله نیستن. بل لور ته د مزار شریف ښار اوسیدونکي د حکومت او خصوصي پانګوالو د یادو اقداماتو هرکلی او ستاینه کوي. هیوادوال دغه راز له مسؤلینو څخه غواړي ترڅو ورته پروژې لا زیاتې کړي چې له یوې خوا د بیکارۍ کچه راکمه شي او له بلې خوا د ښارونو ښکلا لا پراخه شي. واقعیت که مردم احساس خوشی میکنه که سر تا سر افغانستان همه تا آبادی شوه، مردم در کار میشه. مردم اومدی آبادی ها واقعیت بسیار خوشحال هستند که زمینه کار پیدا میشه، جوانای ما در کار میشه، شهر ما آباد میشه، زیبا میشه. تماما مردم مدنی آبادی ها راضی هستند، ما خود ما هم راضی هستیم. ما از این خوش هستیم که هر جای همینطور همشون باغسازی جریان پیدا کنه که تا مردم سهولت برای مردم شود. ما خوش هستیم که هر جای همینطور باغسازی و آبادی و زیبایی شهر ما شود. مزار شریف چې د هیواد له مهمو سوداګریزو ښارونو ګڼل کیږي، په وروستیو کلونو کې پکې پانګونې د پام وړ زیاتې شوې دي. د بلخ سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې یوازې تیر کال مزار شریف ښار کې د ښاري زیربنا او صنعتي کارخونو جوړولو برخه کې 800 میلیونه ډالر پانګونه شوې ده. جاوید خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، بلخ ولایت، مزار شریف.